السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، سلام هموطنان عزیز. دغه تصویر مې چې دلته لګولی د دې میرمنې نوم دی فوزیه کوفی. فوزیه کوفی په تیر جمهوریت کې د پارلمان یوه وکیله وه. دې په خپلې دورې کې غلا، فساد، رشوت، قاچاقبري او نور زر فسادونه کړي ول. حتی تر دې پورې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د امنیت ملي لخوا نه د دې ورور د قاچاقبرۍ په تور باندې بندي شوی و. اوس یې په تیرو کیسو نه غږېږم، اوس راځم اصلي موضوع ته. دې میرمنې د افغانستان د ولسونو سره دښمني راخیستې ده، د افغانستان د ملي ګټو سره دښمني راخیستې ده. د انګلستان د کرکټ بورډ ته یې خط استولی او په هغه کې دا ډول ویلي چې تاسو ولې په چمپیونز ټرافي کې د افغانستان سره خپله لوبه، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سره خپله لوبه لغوه نه کړله؟ ښه ولې؟ او دلیل یې هم دا ده چې په افغانستان کې یعنې په میرمنو باندې ظلم دی. چې په میرمنو باندې ظلم دی، باید د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله لغوه سي او نور دې له منځه ولاړ سي. د همدې کرکټ بورډ په خدماتو باندې غږېږم. پرېږده چې د افغانستان د کرکټ د ادرسه زموږ ارزښتونو ته څومره ګټه رسېدلې، موږ څومره په نړۍ کې په کرکټ باندې پېژندل سوي یاستو. پخوا خو په جنګ او په جګړو، په وهلو، په ټکولو، په جهالت په خلکو موږ پېژندلو، خو د همدې کرکټ له وجې په نړۍ کې موږ د یو متمدنې ټولنې په صفت باندې وپېژندل سو. نور دا یې پرېږدم. راځم دې ته چې دې ولسونو ته د همدغې کرکټ بورډ څومره ګټه رسېدلې. کله چې په هرات ولایت کې زلزله وسوه، همدې د کرکټ لوبغاړو د هغو خلکو سره کومک وکړه او لاسنیوی ورته وکړله، که هغه راشد خان و، که هغه محمد نبي ساخیل و، او که زموږ د کرکټ نور لوبغاړي ول. تاسو هغه وخت کې چیرته وئ چې کله مو د پارلمان په دوره کې په لکونو ډالر جیبونو ته چول، غلاوې مو کولې؟ تاسو اوس د خپل ولسونو پوښتنه ولې نه کوئ؟ تاسو د دې ولسونو نمایندګان وئ که دغه د کرکټ لوبغاړي. کله چې سیلاب راغی، تاسو هغه وخت کې چیرته وئ؟ د دې ولسونو تر څنګ خو همدغه د کرکټ لوبغاړي ودرېدل. نه د دې ولسونو پرې حق جوړیږي، هیڅ هم پرې، بلکې برعکس دغه کرکټ لوبغاړو د همدغه ولسونو تر څنګ ودرېدل او د هغو لاسنیوی وکړله. او نور په زرګونو مسایلو کې، حتی تر دې پورې چې څو وخته وړاندې په افغانستان کې د طالبانو لخوا نه په انجونو باندې انسټیټیوټس وتړل سول، همدغه محمد نبي ساخیل، همدغه راشد خان او نورو لوبغاړو د طالبانو په خلاف باندې په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې وکړلې چې موږ د دې شي خلاف یو. تاسو هغه وخت کې چیرته وئ؟ خو د خپل پارلمان په دوره کې مو غلاوې وکړلې، فسادونه مو وکړل، او اوس په غربي نړۍ کې پراته ستئ د دې نه لکه د سپو په څېر غاپئ. هدف مو یو ځل بیا دی چې لاړ شئ وطن ته، هلته به په پارلمان کې ترانه کښېني. ښه په خلاصو غوږونو یې واورئ. تا ته وایم فوزیه کوفی، او د تا په څېر نورو میرمنو ته وایم، نورو نارینهو ته وایم چې په تېر جمهوریت کې مو څومره غلاوې کړي، او اوس مو هدف یوازې دا دی چې په افغانستان کې یو ګډوډي رامنځته سي او تاسو له دې ګډوډۍ ګټه راپورته کوئ او هلته بیا ځان څوکیو ته ورسي. دا ارمان به بیا ګور ته ویسئ.